بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. والضحى قسم دې پرنا ورځ واللیل اذا سجى او قسم دې پشپا چې کله هغه خوره شي. ما ودعك ربك وما قلى اے پیغمبر نه خو ستا پروردگار ته پریښې او نه درنه ناراضه شوی دی. وللآخرة خير لك من الأولى او یقینا ستا دپاره آخرت د دنیا نه ډیر ښه دی. ولسوف يعطيك ربك فترضى او ډیر زر بستا پروردگار تا ته انعام درکي چې ته به پې خوشحاله شي. ألم يجدك يتيما فآوى آیا هغه ته یتیم ونه موندلې او بیا یې پناه درکړه. ووجدك ضالا فهدى او ته یې د شریعت د احکامو نه نابلد وموندلې او بیا یې لارښوونه درته وکړه. فوجدك عائلا فأغنى او ته یې فقیر وموندې او بیا یې غني کړې. فأما اليتيم فلا تقهر نو تم په یتیم باندې سختی مه کوه. وأما السائل فلا تنهر او سوالګر مه رټه. وأما بنعمة ربك فحدث او د خپل پروردگار نعمتونه بیانوه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.